السلام علیکم آقا جانه ته څنګه یې؟ وعلیکم سلام زوی د هغه و چې اوس مې وایي چې پاسته ستا د واده دپاره د زرو کسو ډوډۍ اډر ورکوي. آقا جانه زه خپله داسې کمزوری واده نه کوم، تا باید یو ښار خلک زما د واده دپاره خبر کړي وای. زوی 1000 کسه نه اوس لږ دي خو 4 دانې پسونه مې درته حلال کړله، 15 دانې ګونۍ وریجې مې درته راوړلې، ټکانو والا مې هم راغوښتي او زه ستا د واده لپاره مې ښه نامي شوقي هم راغوښتی دی. او آقا جانه 4 پسونه نو چې زما په واده کې باید 100-200 اوښان حلال سي، 50 ټیلر وریجې پخې سي. اوی زوی د خپلې کمبلې سره سمې پښې غځوه. یو شوکي 4 پسونه 15 ګونۍ وریجې دا نو چې آقا جانه زما په واده کې باید ډېره خرچه وسي. د 25 لکو افغانو باید سلاته تیاره سي، یو مارکیټ میوه راوړل سي، د 15 لکو افغانو چکني باید تیار سي، 6 کوفته پخه سي او د ننوایان څخه باید 1.5 لکه ډوډۍ راوړل سي، 2.5 لکه پیپسیانې راوړل سي او ښه باید ټک ټوک جوړي زما په واده کې. زوی ستا په واده کې مې 2 توپنچې والا او 4 سکیلان والا راغوښتي. سکیلان نه، زما په واده کې باید 1.5 چرچ سوي ډبې په ټاپ سي.